زندگی کړمه زه داسې در په دره په خوبونو پسې ړوند شومه سحره له ګهیځه تر غرمې پورې ولاړ یم ناامیده شم روان شم ستا له دره د غربت نه مې خبره وي او راغلې دومره ظلم خو څوک نه کوي اختره د غربت نه مې خبره وي او راغلې دومره ظلم خو څوک نه کوي اختره زه چې مات یم ما مې خپل جانان بایللی غورځېدلی یم له داسې یو کمره او غلامي ګورې د خپلې ژبې خوند کا یا اکمله د پښتو ژبې نوکره دوښکو باران یوټیوب چینل مینوالو لیدونکو نن را سره په دغه ادبي او هنري خپرونه کې سایل خاکسار شتون لري خاکسار صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی سلامونه او احترامات اکمل صاحب تاسو ته او ستاسو د یوټیوب چینل ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته په دې هیله چې ټول به ښه یاست بیتونه درته وایم د سید صابر شاه سادات صاحب خبرې دې پر کیف پر کمال خبریالې ضرور به مې له ځان سره رانغاړې خبریالې ضرور به مې له ځان سره رانغاړې خبریالې خبرې دې پر کیف پر کمال خبریالې ضرور به مې له ځان سره رانغاړې خبریالې ضرور به مې له ځان سره رانغاړې خبریالې کوټه کې ټولو ناستو خلکو ماته راکتلې کوټه کې ټولو ناستو خلکو ماته راکتلې چې ته د تلویزیون په پرده راغلې خبریالې ضرور به مې له ځان سره رانغاړې خبریالې ضرور به مې له ځان سره رانغاړې خبریالې وړوي را سره وي څه قمقله څه خوږه وي وړوي را سره وي څه قمقله څه خوږه وي چې لویه شوې هوښیاره شوې نو لاړې خبریالې ضرور به مې له ځان سره رانغاړې خبریالې ضرور به مې له ځان سره رانغاړې خبریالې بیان کړه د خوښیو ډک یو څه چې زړه مو ښه شي بیان کړه د خوښیو ډک یو څه چې زړه مو ښه شي بیان نه کړې د دې وطن ناخوالې خبریالې ضرور به مې له ځان سره رانغاړې خبریالې ضرور به مې له ځان سره رانغاړې خبریالې زه ډار لرم له خلکو نوم دې نه اخلم په زوره زه ډار لرم له خلکو نوم دې نه اخلم په زوره او ته مې د راډیو په څپو غواړې خبریالې ضرور به مې له ځان سره رانغاړې خبریالې ضرور به مې له ځان سره رانغاړې خبریالې ناځوانې ته یې اوس د حال پوښتنه کړې له خلکو ناځوانې ته یې اوس د حال پوښتنه کړې له خلکو سادات نه دې زړه وړی پروس کالې خبریالې ضرور به مې له ځان سره رانغاړې خبریالې خبرې دې پر کیف پر کمال خبریالې ضرور به مې له ځان سره رانغاړې خبریالې ضرور به مې له ځان سره رانغاړې خبریالې ډېره مننه خاکسار صاحب ډېره زیاته مننه ملګرو خاکسار صاحب چې ترنم کوي نه پوهېږم چې په ما څه کېږي نو دی به ګیلمن وي چې ته ما سره ناست یو فکر دی بل چېرته یې
نو د ده ترنم کې بلا خوندونه دي خاکسار صاحب له خبرو تېرېږو بل ترنم اورو مننه اکمل صاحب په دې برخه کې به درته د طیب سکون صاحب بیتونه ووایم په دې هیله چې د ټولو لیدونکو خوښ شي ډېره لنډه فاصله وه اخوات وې دې خوا زه وم زمونږ منځ کې دروازه وه اخوات وې دې خوا زه وم ډېره لنډه فاصله وه اخوات وې دې خوا زه وم زمونږ منځ کې دروازه وه اخوات وې دې خوا زه وم نه ماته ته زر کتی شو نه تا ماته زر کتلی نه ماته ته زر کتی شو نه تا ماته زر کتلی نا اشنا غوندې لمحه وه اخواته وې دې خوا زه وم زمونږ منځ کې دروازه وه اخواته وې دې خوا زه وم میاشتې وروسته مخامخ شو دواړه مسیدو تیر شو میاشتې وروسته مخامخ شو دواړه مسیدو تیر شو تشه لاره وه کوڅه وه اخواته وې دې خوا زه وم زمونږ منځ کې دروازه وه اخواته وې دې خوا زه وم ته د نجونو په طرف وې زه په ننګ د هلکانو ته د نجونو په طرف وې زه په ننګ د هلکانو په ښکلا مشاعره وه اخواته وې دې خوا زه وم زمونږ منځ کې دروازه وه اخواته وې دې خوا زه وم پښتون ته یې پښتون زه یم ستا د سوال جواب پیدا شو پښتون ته یې پښتون زه یم ستا د سوال جواب پیدا شو په دې سیمه چې جګړه وه اخواته وې دې خوا زه وم زمونږ منځ کې دروازه وه اخواته وې دې خوا زه وم مخامخ مو کورونه ماتو یې بدر کتلی مخامخ مو کورونه ماتو یې بدر کتلی او په منځ کې مو ویاله وه اخواته وې دې خوا زه وم زمونږ منځ کې دروازه وه اخواته وې دې خوا زه وم ډېره لنډه فاصله وه اخوات وې دې خوا زه وم زمونږ منځ کې دروازه وه اخوات وې دې خوا زه وم ډېره مننه ډېره مننه خاکسار صاحب څو ټپې اورو یارا برامشې سپېره کاله یا بنګړې په لاس چې نه کوي وږي ټولوینا او ټولوینا یا د سینې جنګ را سره وکړه یا د سترګو جنګ درنه ګټم سپین سترګې یما او سپین سترګې یما یکی دوزخ تا کشولم یا د جنت جانان بتاو کړم لاسونا او کړم لاسونا یما ویل ټولا بزمایي یتا تد کلی ماشومان پت مدینہ او پت مدینہ
یا چې ناستا پاستا پکې نه وي یا رب دې په داسې یارۍ اور ولګوي نه او ولګوي نه یا د ماما لور دې یم جانانا یا زما په شان مینه به څوک نه درکوي نه او درکوي نه کوش د پرشي واده پرېماشي یا واده پرماشي چې مین در باندې یما او در باندې یما. ډېره مننه اکمل صاحب، ډېره بلا خوند یو که خاکسار صاحب نړۍ مننه کور مو ودان چې خپل قیمتي وخت دې موږ ته راکړه. دا د اوښکو باران ادبي او هنري خپرونه تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما درانه همکاران وحید اسحاق او سردار شاه ظهیر ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. په لوی او بخښونکي ادب مو سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله او کامیابه اوسئ. په پای کې یاد چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. نړۍ مننه.